سمسور خپل کور کې د میوو ونې لري او غواړي د ونو قدونه مطالعه کړي. هغه لاندې معلومات راټول کړي. دلته ونې دي. مالټې ونه ده 3.1/4 متره لوړوالی دی. لیمو ونه 2.8 برخې او نارنج ونه 3.1 برخه د 1 متر د دې لوړوالی دی. نو دلته وایي چې د مالټې ونه او د لیمو ونو د قدونو ترمنځ توپیر څومره دی. نو دا د مالټې د ونې قد دی او دا د لیمو د ونې قد دی. د دې دواړو ترمنځ توپیر ګورو. نو موږ به کوم چې دې کې لوړ قد دی هغې نه دا ټیټ قد منفي کوو. نو موږ داسې لیکو چې 3.1/4 برخه د دې نه منفي څه شی منفي کوو ترې نه د لیمو د ونې قد 2.8 برخې. نو اول کار چې زه تر سره کوم هغه دا چې دا دواړه کسرونه زه د غیر واقعي کسر په شکل لیکم. نو دا 3.1/4 دا عین شی ده لکه 3=1/4 او 3 چې مونږ د څلورمو برخو په شکل ولیکو دا مساوي کیږي 12/4 او جمع 1/4 به خپله راشي 1/4 او بیا منفي 2.8 دا عین داسې دی لکه 2=2 چې مونږ د اتمو برخو په شکل ولیکو دا مساوي کیږي 14/8 او جمع دا به خپله راشي 7/8 داسې. نو اوس 12 برخې او 1 برخه دا څو کیږي دا مساوي کیږي 14 برخې او منفي 14 برخې او 8 برخې دا مساوي کیږي له 23 برخو سره. نو اوس موږ سره دغه دوه کسرونه دی چې یو بل نه منفي کوو خو صورتونه یو شی نه دي. نو دې دپاره موږ مشترک مخرج پیدا کوو او مشترک مخرج د دې دواړو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی. نو ګورو دغه اته په څلورو هم پوره ویشل کېږي او په دې هم نو د دې دواړو دپاره مشترک مخرج 8 دی. راځو موږ دا کسر هم د اتمو برخو په شکل لیکو. نو دا به داسې ولیکو چې دا مساوي کیږي 1/8. نو 4 نه چې 8 ته راغلو موږ دا په 2 کې ضرب کړه. اوس به صورت هم د دې په 2 کې ضرب کړو تر څو د کسر په قیمت کې بدلون را نشي. نو 2 په 14 کې مساوي کیږي له 6 سره او منفي 23/8 نو اوس دا سره یو بل نه منفي کوو دا به مساوي شي 1/8. صورت کې څو راځي؟ صورت کې راځي 26-23 او دا به مساوي شي 8 په مخرج کې او 26 نه چې 23 لاړ شي ځواب پاتې کېږي 3. نو 3/8 متره د مالټې او د لیمو د ونو د قدونو ترمنځ توپیر دی.